د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د مقتدرو هیوادونو په لانجو او مسایلو کې باید افغانستان ځان ښکیل نه کړي. په بې طرفۍ حفظ کولو سره د هیوادونو سره د اړیکو انډول مساوي وساتي. دوی دا خبرې د افغانستان، چین او پاکستان یوې درې اړخیزې غونډې وروسته کوي چې د هندوستان غوسه یې راپارولې. د بیجینګ په کوربهتوب د افغانستان، پاکستان او چین د وزیرانو وروستۍ ویډیویي کنفرانس چې اصلي موضوع د کورونا ناروغۍ په اړه همکاري وه او د پاکستان د اقتصاد وزیر مختار خسرو بختیار پکې نوري خبرې کړي، هند پریشانه کړی دی. په دې کنفرانس کې د پاکستان استازي تر اصلي اجنډا ور اخوا د امنیتي همکارۍ خبره هم مطرح کړه او هم افغانستان ته د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د غځولو بحث شوی چې هند د دې پروژې د مخالفت لوري نیولې دی. د چارو کارپوهان وایي هند ویره لري چې د پاکستان، نیپال او چین ترمنځ د محاصره کېدو خطر دی او که افغانستان هم د چین بلاک ته ور جوخت شي نو له یوې خوا به پاکستان په عقبي جبهه کې له افغانستانه بې غمه او د هند مزاحمت ته ور فارغ شي او له بل اړخه به سیپیک پروژې تطبیق او بریا ته لاره هواره شي. د دوی په وینا هند د سیپیک پروژې له دې امله هم مخالف دی چې یوه برخه یې د پاکستان لور ته پراته کشمیر پر سیمه پلي کیږي او چین د کشمیر دا برخه د خپل هیواد برخه ګڼي. کارپوهان په دغسې یو کنفرانس کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر حنیف اتمر ګډون غیر محتاطانه او بې سنجشه بولي او دا کاري تر اوبو مخکې د موضوع ایستلو په معنا ګڼي. سیاسي کارپوهان دا ویره هم لري چې چین به تر پای افغانستان ته د پاکستان له عینکو وګوري او ممکن افغانستان په دې خطرناکه لوبه کې خپل پخوانی دوست هندوستان ته ځان بې باوره او په لوی لاس د پاکستان اقتصادي او امنیتي لومو ته ور وغورځوي. د چین پاکستان دهلیز افغانستان ته راغځېدل که له یو طرفه ګټې لري او بل طرفه یو غټ تاوان یې دا دی چې په پاکستان باندې د افغانستان اقتصادي اتکا او بالاخره امنیتي اتکا زیاتوي او دا ډیره سنجیده فیصله ځکه نه ده چې موږ له پاکستان سره په سوله کې نه یو او پاکستان له موږ سره ډیر اساسي او ستراتیژیک مشکلات لري او له بل اړخه په دغسې بحثونو ته داخلېدل په غیر محتاط شکل باندې د افغانستان اعتبار خپلو ملګرو ته کمزوری کوي. خو بل لور ته بیا یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د چین، هند او پاکستان له کشمکش څخه ډیره اغیزمنه استفاده کولی او امتیازات ترلاسه کولی شي. دوی وایي د سیپیک پروژې غځېدل د افغانستان د لاجوردو د دهلیز رونق زیاتوي او افغانستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا د پل حیثیت ورکولی شي. د کارپوهانو په نظر هندوستان غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا ته لاره وکړي چې په دې برخه کې به د ایران دوامداره ملاتړ ته هم ضرورت لري. خو له بلې خوا د امریکا په مخالفت کې د چین او ایران نږدېوالی لا له وړاندې د هند اندېښنې راپارولي دي. د هند سره ملګرتیا پروا نه کوي او مخالفت کوي نو بناً د دوی خفګان د دوی د خپاندنۍ پالیسي په رڼا کې پر ځای دی. افغانستان حکومت ته دا پیغام لیږدوي چې باید متوجه شي او د هند دغه د دوه لسیزو کومه ستراتیژیکه ملګرتیا د هغې ته د احترام قایلېدو په رڼا کې د دغه چارو نه ډډه وکړي. د هندوستان، چین او پاکستان ترمنځ حالات هغه وخت ترنګلي شول چې هندوستان سږ کال د یوه قانوني بدلون له لارې د کشمیر سیمه په رسمي توګه خپله ضمیمه اعلان کړه. چین له دې کار سره جفت له هند سره د خپلې پولې په اوږدو کې د هند خلاف تحریکات پیل کړ. څه موده وړاندې د لداخ په سیمه کې 21 هندي سرتیري په یو برید کې د چینایي ځواکونو لخوا ووژل شول. ورپسې هند دعوا وکړه چې چینایي عسکر د هند پر خلاف د عملیاتو لپاره پر پاکستان خاوره ښکته شوي دي او هند ته یې ګواښ متوجه کړی دی. بل خواته د امریکا متحده ایالاتو د دې پیښو په غبرګون کې له هند سره د درېدلو اعلان وکړ او تېره اونۍ د هند له سمندري ځواکونو سره مشقونه ترسره کړل.